د کمال خان بند پرانیستې په پار د پکتیا پوهنتون انجینرۍ پوهنځی نندارتون. د پکتیا پوهنتون انجینرۍ پوهنځی د برق څانګې محصلینو د کمال خان بند پرانیستې په مناسبت په لاس جوړ شوو موډلونو نندارتون د یاد پوهنتون په تالار کې نندارې ته وړاندې کړ. په یاد نندارتون کې د پکتیا پوهنتون رئیس، علمي کدرونو، استادانو او محصلینو ګډون کړی و. د پوهنتون رئیس او علمي معاون د محصلینو غوښتنې واورېدې او د عملي کېدو ژمنه یې وکړه. ما خپله زنګ درته ویلی واده راکول کېږي په تشکیل کې ځای په ځای شول، دغه تشکیل یو پر چې د وزارت نظر د انجینرۍ پوهنځی استادانو د خپل پوهنځی د محصلینو دا ابتکارات وستایل او وعده یې وکړه چې د عملي کار په برخه کې به یاد پوهنځی خپلې هڅې ګړندۍ کوي. یاد موډلونه چې د پکتیا پوهنتون انجینرۍ پوهنځی محصلینو په ګروپي ډول په مختلفو بڼو جوړ کړي وو. محصلینو وویل که امکانات ولري کولی شي یا د پروژې په ستره بڼه عملي کړي. دوی د کمال خان بند پرانیستې لپاره خوشحالي څرګنده کړه او وعده یې وکړه چې د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره به نه ستړي کیدونکې هلې ځلې کوي. دا نندارتون په تیرو 3 کلونو کې د خپل ډول 4م نندارتون دی چې د یاد پوهنځی لخوا نندارې ته وړاندې کیږي.